احمد مسعود وایي اوس د امریکا او اروپا په خاوره د برید امکان ډیر دی. احمد مسعود غواړي چې امریکا بیا افغانستان ته راستانه شي، خو طالبان دغه کار ته به هیڅکله هم اجازه ورنه کړي. او احمد مسعود له امریکا او له نړیوال ټولنې دا غوښتنه بار بار کړې ده چې باید طالبان حکومت په رسمیت هم ونه پیژندل شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي له هېواده د امریکا له وتلو سره په رامنځته شوې خلاقې ترهګرۍ به ډېرېدو ده. د مسعود مرکه له برټانیې ورځپاڼې ډیلي میل سره د دوشنبې په ورځ د ثور په 10 خپره شوه. نوموړی په دې په خبرو کې زیاته کړه اوس د امریکا او اروپا پر خاوره د برید احتمال ډیر دی. دا مهمه نه ده چې کنه دا د وخت خبره ده. د هغه په وینا همغه سخته سیالي چې د سپټمبر 11 په پیښه کې لیدل شوې وه اوس هم د ترهګرو ډلو ترمنځ شتون لري. هغه زیاته کړه چې د افغانستان خلک د مایوسۍ او پرېښودو احساس کوي او دا چې دوی د وحشي رژیم په وړاندې پرېښودل شوي چې په سیستماتیک ډول دوی له اساسي قانون څخه محروموي. مسعود زیاته کړه افغان ولس اوس د لویدیځ ته د منافق په سترګه ګوري. د هغه په وینا بهرني ځواکونه چې کلونه یې د ډیموکراسي د اړتیاو په اړه تبلیغات کول، خلک یې د داسې رژیم په لاس کې پرېښودل چې ښوونځي ته د نجونو د تګ مخه نیسي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.